د شماش نه، د هریت نه، د غازي آباد د وزیر د لیکو نه، ماماګل نه، تقریبا داسې ولې 200 د شهیدانو خو دا نقض معلومات لرم چې دي، او د دې نه زیات زخمیان دي او نور زیات مخلوق د خاورو لاندې ایسار دی. 2015 کال بیګا د دوشنبې شپه چې د سپتمبر د میاشتې د اول تاریخ سره سمون خوري، د هیواد په کچه سخته زلزله رامنځته شوه چې مرکز یې د هیواد مشرقي ولایتونه وه. تر ډېره کچه پورې دغې زلزلې د کونړ ولایت په نورګل سیمه کې ډېر تلفات اړولي دي چې زیات شمېر شهیدان او زخمیان لرو. همدارنګه پوره درې او کورونه نړېدلي دي او د هغې د خاورو لاندې خلک ایسار دي. ډېری هیوادوال د سختو تکلیفونو او مشقتونو لاندې دي. همدا اوس دا چې کونړ ولایت غریزې سیمه ده، د زلزلو له امله د موټر لارې هم بندې شوې. هماغه چې په خپل وخت سره د امارت اسلامي مسؤلین خبر شو او هغوی جدي اقدامات ترسره کړه. دغې هیوادوالو ته یې جدي او لومړنۍ مرستې ورسولې. امر یې وکړ وزارت دفاع ته چې د چورلکو څخه کار واخلي او سیمې ته د زخمیانو د انتقال لپاره ځان ورسوي. هماغه چې د ننګرهار ولایتي ادارې او همدارنګه مرستندویه ارګانونو په خپل وخت اقدام وکړ او ځان یې ساحې ته ورسوه. څومره امکانات چې د امارت اسلامي په لاس کې دي هغه ټول امکانات یې په کار واچول او همدا اوس په سیمه کې د امارت اسلامي ارګانونه ټول په خدمت باندې اخته دي او هلته د خلکو خدمتونه کوي. موږ او تاسې په ویډیو کې وینو چې د المؤسسات او د افغاني سرې میاشتې، همدارنګه د حوادثو برخې او نور مرستندویه ارګانونه چې هغوی مسؤلیت لري چې دغسې پیښو ته ځواب ویونه ووایي، هغوی په خپل وخت الحمدلله رسېدنه کړې ده او فی الحال لګیا دي په هغې سیمه کې د خپلو هیوادوالو سره مرستې کوي. خو دا چې امکانات د دغې تخریباتو په مقابله کې ډېر کم دي، نو د ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې د هر چا وسه کېږي او هر قسم وسه یې کېږي سیمې ته ځان ورسوي. په نورګل سیمه کې او همدارنګه د کونړ په نورو سیمو کې، همدارنګه د لغمان او ننګرهار د ښېوې په بعضې سیمو کې زیات شمېر هیوادوال د کورونو، د خاورو او د چتونو لاندې ایسار دي. همدارنګه زیاتره هیوادوال هلته زخمیان دي. نو همدغه د سختو شیبو حالت دی چې ټول هیوادوال په رضاکارانه توګه باندې کولی شي د رسېدنې وکړي. هغه مخیر او وسداره هیوادوال چې هغوی تجاران دي هغوی باید اعلانات وکړي او په خپله هم دغې سیمې ته لاړ شي او د هیوادوالو مرسته وکړي او د هغوی دردونه راکم کړي او همدارنګه هغه ټپیان چې په سختو حالاتو کې هلته د مرګ په غېږه کې شپې تېروي هغوی ته مسیحا شي او هغوی ته ځان ورسوي. هغوی په خپل وخت کلینیکونو، شفاخانو او ډاکټرانو ته ورسوي. موږ د افغانستان د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو، خو بیا هم موږ د هر حکومت دا مسؤلیت بولو چې دغسې پیښو کې هغوی په خپل وخت رسېدنه وکړي. خو دا چې حکومتونه دغسې پیښو ته په خپل وخت رسېدنه وکړي دا د حکومت لپاره ډېره غټه خبره وي. لله الحمد نن افغانان په ډېرو کړاوونو، ډېرو دردونو، ډېرو سختیو کې راایسار دي. همدارنګه د ګاونډیو هېوادونو څخه ورځ په ورځ مهاجرین راځي چې هغه هم یو لوی ناورین دی. د دې ناورین په جریان کې دغسې زلزله هم پیښه شوه چې دا هم یو سرحدي سیمه ده او په دې ځای کې هیوادوالو د سختې زیانونه اوښتي دي. نو الحمدلله اوس تاسو ویلی چې په ساحه کې چورلکې هم موجود دي، ډاکټران هم موجود دي او هلته مرستندویه ادارې شته دی چې د هیوادوالو مرسته وکړي. او نور هم د هیوادوالو ځوانانو نه دا غوښتنه کوو چې خپله انرژي مصرف کړي او د سیمې ته ځان ورسوي. هغه هیوادوال چې په دې سختو حالاتو کې ایسار دي د هغوی مرسته او لاسنیوی وکړي.